سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د کندهار امنیه قمندان وایي طالبانو د پاکستانیو ملیشو په همکارۍ تېره شپه پر خورابک ولسوالۍ ډلیز برید وکړ خو د افغان ځواکونو له لوري دفع کړی شو. جنرال عبدالرازق زیاتوي په دغه برید کې چې تېره شپه نږدې 8 بجې پیل او د نن سهار تر 4 بجې دوام وکړ چې 14 طالبان وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 2 پولیسان هم ټپیان شوي دي. ولسمشر غني نن سهار د یوه لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نوي ډیلي ته ورسید. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر نریندرا موډي او نورو هندي چارواکو سره وګوري. سرچینه زیاتوي ولسمشر به له دې سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابر شویو مراسمو کې د بېلابېلو اکاډمیکو اقشارو استازو ته هم وینا وکړي. ولسمشر غني وایي تر دې مخکې د کابل امنیت له ټیکهدارۍ او خپلوۍ پاللو سره مخ و خو اوس حالت بدل شوی او باید واسطه بېکفایتي او د ناکاره او بې ظرفیته خلکو حضور پکې ختم شي. ښاغلي غني تېر ماښام د کابل د غربي څنډې له متنفذینو علماو او ځوانانو سره په کتنه کې همداراز د کابل امنیه قمندان ته لارښوونه وکړه چې د امنیتي حوزو د اصلاح لپاره جدي کار وکړي او په شرایطو برابر خلک تشخیص او په دغو برخو کې وګماري. ولسمشر همداراز په ټینګار سره وویل افغانستان د هیڅ هیواد د نیابتي جګړې میدان نه دی چې زموږ ملي یووالی زیانمن کړي او په وینا یې د دغه نیابتي جنګ مخه باید ونیول شي. د نوموړي په باور هر افغان چې په درېیم هیواد کې جنګیږي د افغانستان د جزا د قانون له مخې مجرم پیژندل کیږي. د ارزګان په مرکز کې پر یوه کور د هاوان د یوې مرمۍ د لګېدو له امله 2 کسان ووژل شول او یو بل یې ټپي دی. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر امین الله توخي وایي په وژل شویو کسانو کې 3 میرمنې 3 ماشومان او یو بل نارینه شامل دي. ویل کېږي دغه هاوان د ټرینکوټ ښار په آبرودي سیمه کې تېره ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې پر مهال پر یاد کور لګېدلی خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې پیښې عامل د جګړې کوم لوری دی. ولسمشر غني د ځمکني ترانسپورت له یو شمېر متخصصینو سره تېر مازدیګر د ارګ په ګلخانۍ ماڼۍ کې وکتل. دغو متخصصانو د ترانسپورت ترافیکي مدیریت په واټونو کې د لیکو جوړول د آدرس پیدا کولو او د علامو د نصبولو په هکله د خپلو پروژو طرحې له ولسمشر غني سره شریکې کړې او د دغو طرحو د عملي کولو په برخه کې د تدارکاتي همکاریو غوښتنه وکړه. ولسمشر د دغو متخصصانو د ترانسپورتي طرحو هرکلی وکړ او د کابل ښاروالۍ په چوکاټ کې د یوه ځانګړي ترانسپورتي معاونیت په جوړېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د دغې برخې په تشکیل دی په یوې تخمیني بودجې کار وشي. او په زابل کې د یو لړ نښتو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي په دغه نښتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د ارغنداب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د دې ډلې یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې 4 پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.